السلام علیکم وخت مو په خیر ده کندوز رادیو د دې سات خبرونه ته مو صدق الله لیوال هر کله وایم نن یک شنبه د اسات 25مه چې د 2018م کال د اگست 14 نیټې سره سمون خوري په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې 13 ورځ د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنۍ 5مه کلیزه ونمانځل شوه. تکل وای افغانستان په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د افغانستان اسلامي امارت له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتونکي او د ستونزو د حل لپاره خبرو ته لومړیتوب ورکوي. او ټرمپ وای د ایران له ماتې وروسته به هرمز تنګی د امریکا د خاورې په توګه اعلان کړو. اوس هم بشپړ خبرونه. د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې 13 ورځ د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنۍ 5مه کلیزه ونمانځل شوه. د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې 13 ورځ د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنۍ 5مه کلیزه د خلکو په پراخ ګډون ونمانځل شوه. په دغه ولایتونو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو، علماو، قومي مشرانو، ځوانانو، سلګونو اوسیدونکو د یادې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړ. ګډونوالو د زمري 24مه د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهمه او تاریخي ورځ وبلله او د هیواد د ثبات، یووالي او پرمختګ پر اړتیا یې ټینګار وکړ. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د دې ورځې نمانځنه باید د هیواد د بیا رغونې، اقتصادي ودې او ډېرې آبادۍ لپاره د ګډو هڅو د پیاوړتیا لامل شي. تکل وای افغانستان په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس ضیاء احمد تکل وای افغانستان په تیرو 15 کلونو کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړي ویلي په ځانګړي ډول په سیاسي برخه کې د افغانستان پرمختګونه له ګڼو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړې ده. تکل زیاته کړي په دې موده کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخه شوي او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې زیاتې شوي دي. نوموړی وایي هغه سیمهییزې پروژې چې په تیرو 4 لسیزو کې پیل یوازې یو خیال و، د بیا پیل لپاره یې عملي ګامونه اخیستل شوي دي. تکل زیاتوي د دغو پروژو د چارو د بیا پیل په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او د عملي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتونکي او د ستونزو د حل لپاره خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی ویلي چې افغانستان اسلامي امارت له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتونکي دی او د ستونزو د حل لپاره خبرې اترې غوره لاره ګڼي. نوموړي د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنۍ د 5مې کلیزې په مناسبت ویلي د امکاناتو د محدودیت له امله لا هم په هیواد کې ځینې ستونزې موجودې دي، خو د حل لپاره یې هڅې روانې دي. حقانی دغه راز خبرداري ورکړې که څوک د افغانستان پر وړاندې د ناسم نیت او شومې ارادې ولري د په وینا باید د انګریزانو، شوروي اتحاد او امریکا له ماتې عبرت واخلي. او وروستی خبر دا ټرمپ وای د ایران له ماتې وروسته به هرمز تنګی د امریکا د خاورې په توګه اعلان کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي له ایران سره د روانې جګړې له پای ته رسېدو او د ایران له ماتې وروسته به ډېر ژر د هرمز تنګی د امریکا د خاورې په توګه اعلانولو اقدام وکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو مرستیال کاظم غریب آبادي د ټرمپ څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې هرمز تنګی به د ایران تر کنټرول لاندې پاتې شي او دغه تنګي د پرانیستلو او د تړلو پرېکړه به ایران کوي. هرمز تنګی د نړۍ د تیلو او مایع ګاز او د لیږد له مهمو سمندري لارو څخه دی او د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکېچ د نړۍ د انرژۍ بازارونو د ثبات په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا د دې سات خبرونه تر بیا مو الله عمل.